چې بې مجاله ګرځم او تا پسې لیواله ګرځم او سپینې سپوږمۍ داسې ورته ووایه سپوږمۍ داسې ورته ووایه خوب نه راځي ماله ګرځم او یاره ستا خندا کې تندرونه دي یاره ستا خندا کې تندرونه دي زه جوړوم جاله ګرځمه ستا د غزلونو سندرغاړی یم راشه مانیرواله ګرځمه. ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلي ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم او خپرونه ادبي ملګرو کې یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم په دغه هیله باندې چې روغ به یې جوړ به یې خوشحاله به یې او ژوند به کوئ. ملګرو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دی موږ کوشش کوو چې خپل پروګرام ته یو ادبي ملګری راولو تاسو سره نیغ په نیغه باندې مخاطب کو نن هم راغلی متخبیې ته چېرته کې چې زموږ یو مسافر ملګری یو داسې ملګری په پښتو په ادب باندې مړ ملګری څوک چې د خپل ملک نه لرې په دوبۍ کې ژوند کوي او هلته کې د پښتو د شعر دپاره هلې ځلې کوي. شهاب افکار صاحب را سره ناست دی یو جهان مننې کوم او زما در څنګ عاطف خان ناست دی شاته لیاقت پلوسوال ناست دی ابرار ناست دی او نومان هم را سره ناست دی د دې ټولو ملګرو یو جهان مننه کوم چې رالو او بیا یې کندراتو ته راوستیلو دلته کې چې نه مونږ ویډیو ریکارډ کوو نو اول ورځو او شهاب ته په خیرالي وایو پروګرام ته او بیا به ترنه شعرونه اورو. او شهاب پروګرام کې درته هرکلی وم. السلام علیکم صاحب مانیروال ستا هم ډېره زیاته مننه او ستاسو د ټیم چې دلته زموږ کلي ته راغلی او موږ له هم دومره وخت راکړو نو ډېره زیاته مننه کوم یو ځل بیا ستاسو هم د لیاقت پلوسوال صاحب هم او د ابرار هم چې دلته راغلی او اچھا خبره موږ له دومره قیمتي وخت موږ له راکړو ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه زموږ دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ ستاسو غونته کې شاعران ملګري وي او بیا مسافر وي وطن ته راشي نو زموږ هم دغه خواهش چې موږ وله لړ شو او د هغه نه څه واورو ځکه چې ستاسو په شعرونو کې به درد دي ځکه چې تاسو د خپل مور پلار نه د خپل ګل ګل وطن نه ډېر لرې پاتې کیږئ نو څه دې راوړي دي مینوالو ته به څه ډالۍ کې صاحب مانیروال یو غزل ته ډالۍ کوم نوی غزل دی تاسو ته دې هم ډالۍ وي او ټولو کتونکو ته دې هم ډالۍ وي چې بلا رنګونه یې د سترګو له نظره وځي بلا رنګونه یې له سترګو د نظره وځي او سړی چې وګرځي د چم د مازدیګره وځي او بل شعر دی چې ښایست صدا سې چې حدونه پرې تمام وي خانه ښایست صدا سې چې حدونه پرې تمام وي ګرانه د کلي جونه چې یو ځای د بر ګودره وځي او بل شعر دی چې د حق غوښتنې له ورځو د ظلم لاس نیسو د حق غوښتنې له ورځو د ظلم لاس نیسو دا ټول غلام ابن غلام دی د لښکره وځي د حق غوښتنې له ورځو د ظلم لاس نیسو دا ټول غلام ابن غلام دی د لښکره وځي او دا من نه غواړي کاکا دا سړی مه راوله دا من نه غواړي کاکا دا سړی مه راوله موږ روغېږو خو چې دی زموږ د شره وځي مننه ډېره زیاته مننه. بل شعر دی چې بلا ګیلې وي راته یاد چې زه تاله درځم بلا ګیلې وي راته یاد چې زه تاله درځم ستا د کتو سره مې ذهن خبرې وځي مننه ډېره زیاته. بلا ګیلې وي راته یاد چې زه تاله درځم ستا د کتو سره مې ذهن خبرې وځي او ستا د راتلو د انتظار به درته څه وایم خو ستا د راتلو د انتظار به درته څه وایم خو وادي وي شوي د ماښام او تر سهاره وځي او مقتله چې افګار د لیک دنیا کې نوی دی خو دومره ده چې افګار د لیک دنیا کې نوی دی خو دومره ده چې خیال یې لا اوس هم د سامع د سر نه بره وځي. ډېر خو ومنه زما ښکلي خوښ شوي دي ومنه زما ښکلي خوښ شوي دي ستا نه مې سیوا ښکلي خوښ شوي دي او زه چېرته د یو ښکلي خوښ نه شومه عمر له زما ښکلي خوښ شوي دي هلته کې د شیخ نه ګیله مه کوه دلته د مولا ښکلي خوښ شوي دي وې نه وې په لاس یې راته ولیکل ستا خو یو اتیا ښکلي خوښ شوي دي. ملګرو د افکار داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو مسافر دی او دا به وله موږ بیا هم راځو بیا به هم ول راځو خو چې دی زموږ نه لړ شي نو موږ سره بیا تمه او غم پیدا شي چې افکار زموږ نه تللی دی یو پیره دغه شان راغلی موږ به ترېنه پروګرامونه ریکارډ کوو انشاءالله او ستاسو در سترګو او ستاسو د غوږونو او ستاسو د نظر د لاندې به یې تېرو افکاره نور به خپلو مینهوالو ته څه وایي
ډېره زیاته مننه صاحب ستا هم او زموږ جونګړه بار ټایم تا ته کولاوي وي خو چې ستاسو قدمونه زموږ طرف ته راځي ډېره زیاته مننه مو کوم. یو بل غزل در شریک کوم چې زه څه وایم په د اور لګي چې زه څه وایم په د اور لګي دا رنګ سړي سره مې کور لګي او بلا ناروغه ومه ښه یم اوس بلا ناروغه ومه ښه یم اوس ما ته دعا زما د مور لګي مننه بلا ناروغه ومه ښه یم اوس ما ته دعا زما د مور لګي او راته ښکارېږي امن لار جوړوي راته ښکارېږي امن لار جوړوي په ما आवाज د ټنګ ټکور لګي ډېره مننه. او د غرور ډک دا په هوا چې ګرځي د غرور ډک دا په هوا چې ګرځي یو ورځ به پړ مخې نسکور لګي مننه. او مختره چې افګاره مګر زه په دغه چم کې افګاره مګر زه په دغه چم کې څوک به دې مړ کړي دلته تور لګي. ډېر خو تا بلبل او ما ګلونه پیژندو تا بلبل او ما ګلونه پیژنده مینګه دواړو یو بلونه پیژندو ته بنګړي راړې مونګولې راله خوکي ته بنګړي راړې مونګولې راله خوکي تا مې ناب د مونګل اونه پیژندو. ملګرو افکار خواته بیا ورځو او د خپلې خوښې یو بل غزل هم ترې تاسو سره شریکو او ټولو مسافرو ملګرو ته به ډالۍ کوو. ډېره زیاته مننه صاحب صاحب. او یو غزل دی چې ګران دی نو ښاغلی دی قسم دی راشه ووینه ګران دی نو ښاغلی دی قسم دی راشه ووینه خوښ مې دی یو ښکلی دی قسم دی راشه ووینه مننه. او غرونه دي نخترې دي چینی دي بلا مینه ده غرونه دي نخترې دي چینی دي بلا مینه ده دغسې مو کلی دی قسم دی راشه ووینه مننه ډېره زیاته. غرونه دي نخترې دي چینی دي بلها مینه ده دغسې مو کلی دی قسم دی راشه ووینه. او هغه چې ژوند غوښتو د امن انتظار یې کړو هغه چې امن غوښتو هغه چې ژوند غوښتو د امن انتظار یې کړو راشه چا وجلی دی قسم دی راشه ووینه. او ګل غوندې ښایسته زما جانان دی نن مې ولیدو ګل غوندې ښایسته زما جانان دی نن مې ولیدو انځور یې رالیږلی دی قسم دی راشه ووینه. او غشي د بڼو یې ورول په مازیګر کې غشي د بڼو یې ورول په مازیګر کې یو افګار یې لګېدلی دی قسم دی راشه ووینه. ډېر خو ګرانو ملګرو د افکار صاحب نه تاسو غزلې واورېدي. هیله لرم ستاسو د ژوند یو څو ګړۍ یو څو لحظې به پرې تېرې شوي وي. او ملګرو څنګه چې تاسو موږ له مینه راکوئ د کمنټس په ذریعه باندې د میسج په ذریعه باندې هغه مینې هغه خلوص موږ راپاسولي او داسې د افکار غونته کې ملګرو سره بیا مخاطب کړي او دا زموږ فرض جوړېږي چې موږ داسې رک ملګري راولو په پروګرام کې تاسو سره شریک کړو د هغوی شعرونه د هغوی خبرې. ملګرو که زموږ نه په خبرو کې یا په شعرونو کې داسې څه خبره شوي چې ستاسو خاطر پې دروند شوی د هغوی نه زه او افکار بخښنه غواړو. ملګرو که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به همدغه شان د یو بل ملګري سره بیا مخاطب کیږو. در هغه دمه پورې مال او زما ټول ټیم له راکړي اجازت چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.